اختر 2 رکعاته واجب لمونځ دی چې اوس کړه کېږي. مسلمانان یې که تاسې وګورئ د شرقه تر غربه د جنوبه تر شماله پورې د ټولو مسلمانانو اختر دی. په لویو عیدګاهګانو کې د ډیرو مساجدو خلک سره راجمع کړه کېږي. الحمدلله دا د اتفاق خبره د مسلمانانو. دا چې اوس تاسو راغلي یاست دلته د نورو مساجدو خلک هم ډیر راغلي دي. دا زموږ سست اتفاق څرګندونه کوي چې موږ او تاسو په اتفاق باندې یو او اسلام زموږ سست اتفاق لپاره بیخي ډیر کار کړی. کفار داسې اتفاق نه لري. موږ او تاسو په جماعت لمانځه کې سره راټولیږو، 5 وخته موږ او تاسو سره وینو، جوړ او ناجوړ راته معلومیږي چې یو سړی په درد او په غم باندې هغه راته معلومیږي. په یو امام پسې موږ او تاسو اقتدا کوو، یو صف سیده صف درېږو. دا زموږ سست اتفاق او د اتحاد علامه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي صفونه تخته ودروئ چې ستاسو منځ کې شیطان ونه ځغلي، بیا به سر په اختلاف کې سي، سر په بې اتفاقۍ کې به سي. همدارنګه ګوره د جمعې په ورځ باندې د ډېرو مسجدو خلک یوې جامعې ته راځي، دلته سره راټولیږي، سره ویني مسلمانان اجتماعي عبادت کوي، لوی عبادت کوي. دا د مسلمانانو د اتحاد او د اتفاق علامه ده. همدارنګه د اخترونو په ورځ کې مسلمانان سره راټولیږي، د لیرو لیرو ځایو څخه خلک راځي، په یوه امام پسې امامان راځي، خلک راځي، اغنیا د دې امت خانان راځي، مسکینان راځي، سپینږیري راځي، ځوانان راځي، کشران راځي، په یوه جامع کې سره راټولیږي، د یوه امام خبرې اوري، په یوه امام پسې اقتدا کوي. ګوره دا د اتحاد د اتفاق نښه ده د مسلمانانو. نو مسلمانان باید ټول عمر په اتفاق او اتحاد کې تیر. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ای امته محبت سره وکړي، محبت سره وکړي، یو په بله سره لرې کېږي مه، شاوې مه سره ګرځوئ، بغض و عناد مه سره کوئ، نفرت مه سره کوئ، سره رانږدې سي. دا نفرتونه نن زمانه کې څونه ډېر سوي دي. تاسې وګورئ په ډېرو مساجدو کې داسې خلک شته، یو سړی راولاړېږي ټول مسجد ته اعلان کوي زه وی د پرانیستو خوابه یم، دا مسجد ته زه نور نه ورځم. دا کار خو هغه دی جلا کړي، دا سړی نور د کور څخه نه راځي، مګر نور شیان یې نه دي جلا کړي، اجره یې نه ده جلا کړې. داسې ناپوهي او بې عقلي. نو سړی به یې کلوخ ته جلا سو بالا. نو وام نو چې په جماعت کې نه در سره درېږم بغل پر بغل باندې، نو مړی هم نه در سره ښخوم په اجره کې. یو بل اجره به ځان ته جلا جوړوم. او بل خبره دا ده که مسجد ته نه درتلمه، فاتحې ته دې هم نه درځم، مړي ته دې هم نه درځم، د اختر مبارک هم نه درکوم. چې ته یو عیدګاه ته تللی هلته ته لمونځ کوې، هلته هم زه نه درځم. نو بې اتفاقي به سړي سمه دمه بې اتفاقي کول. نعوذ بالله سبا ونه وایي چې ته مسلمان یې، نو زه به په اسلام کې نه پاتېږم. نعوذ د ځینو کسانو د بعضې کسانو سره یې دښمني او اختلاف سي، اخر یې د ټولو محلي او د ټولو مسجد سره واخلي. داسې ناپوه کسان هم دلته شتون لري. الله دې هدایت ورته وکړي. اکثر کې مسلمانان په اتفاق او اتحاد باندې دي. دا به ډېر کم کسان چې داسې یو مفکوره او داسې فکر ولري. خو اسلام زموږ او ستاسو د اتحاد او د اتفاق لپاره ډېر کار کړی. کوشش وکړئ سره رانږدې سي. وړونه باید سره ګران. یو 5 ورځې ژوند دی، تاسې وګورئ. دا انسانان چې دلته راغلي دي ابدي نه دي راغلي، پر لیکلي نه دي چې ابدیون لا زوال. دا ابدي دی، د دې لپاره زوال نشته. تاسې وګورئ دلته څوک نه سوه مړه، په هغه خدای ډېر مشرفه خلک مړه سو. تر انبیاو به څوک مشرفه خلک دي، خدای ته به تر انبیاو څوک ورنږدې. د خدای په مخلوق کې تر ملائکو هم بهتر، تر ملائکو هم خیر، تر ملائکو هم خدای ته نږدې پیغمبران دي، انبیا دي علیهم السلام. هغه هم د دنیا څخه ولاړل، څوک 50 کاله، څوک 40 کاله، څوک 30 کاله، څوک 80 کاله د دې دنیا څخه ولاړل. ګوره د دنیا خانان عزتمن خلک چې ظاهري دنیوي درلوده، بادشاهان چې مشري به کوله، داسې خلک تېر شوي دي چې پر ټول دنیا یې بادشاهي کړې ده. سلیمان علیه السلام پر ټول دنیا باندې بادشاهي کړې ده. نورم داسې اسکندر پر ټول دنیا باندې بادشاهي کړې ده. بیا یې هم مرګ وڅکئ، تر دې دونې خاورو لاندې سو، دا دونې خوروارونو خاورو لاندې سو. دنیا کې هېڅوک ابدي نه دی، یو 5 ورځې ژوند دی. دا چې په نفرت و، په بې اتفاقۍ و، په اختلاف و، په دې کې تېر سي دا به ښایي، او که یې سړی په اتفاق کې تېر کړي دا به ښایي. دا چې د مور و پلار په نفرت کې تېر سي دا به ښایي. یو سړي نوم کړي په ټوله محله کې، په ټوله وطن کې دی مشهور چې هغه فلانی سړی د مور و پلار سره په ټکار دی، مور و پلار یې هر وخت ناست سر جنې ټک، په دغه کې یې نوم کړی، په یو نیک کار کې یې نوم ونه کړي. یو 5 ورځې ژوند دی، حقوق اداینه د الله تبارک وتعالی، او همدارنګه محبت سره کول، دوستی سره کول، سره رانږدې کېدل، په دې کې زموږ ستاسو خیر دی. او شر مو په دې کې دی چې سره بې اتفاقه سو او شاوې سره وګرځو، یو همسایه د بل همسایه حق نه پیژني، یو همسایه بل همسایه ته دشمن دی، یو همسایه د بل همسایه په تکلیف او په آزار باندې خوشحاله دی. په دغه رقم باندې دا ژوند خو مخته نشي تللی.
د دنیا ناکامي خو دې ده، دا بې اتفاقي د آخرت ناکامي خو د شک وتلې ده، د دنیا دې ناکامي سوله. ځکه کم دنیایي کارونه چې په اتفاق باندې مخ ته ځي او سمیږي، په بې اتفاقۍ باندې په هغونې مقدار کې نشي سمېدلی.